آیا تاسو دا معلومات شته؟ تاسو دا پته شته چې شي SHE شي دا پروناون د یو ګاډي دپاره هم استعمالیدلی شي، د یو ټرین یعنی د یو ریل ګاډي دپاره هم استعمالیدلی شي او د یو شپ یعنی د یو کشتۍ دپاره هم استعمالیدلی شي. لکه فار ایگزامپل که چېرته ستاسو مخکې یو ملګری یا یو بل کس داسې ووایي It is a beautiful car. It is a beautiful car. دا یو ډیر ښکلی ګاډی دی. نو دا به ستاسو لپاره یو نوې خبره نه وي او دې سره به تاسو بالکل حیران نشئ. خو که چېرته یو کس داسې ووایي She is a beautiful car. She is a beautiful car. دا یو ډیر ښکلی ګاډی دی. شي هغه د یو ګاډي دپاره استعمال کیږي. نو دې سره به څه وشي؟ دې سره به تاسو واقعي ډیر زیات حیران او پریشان شئ او تاسو به ورته دا ووایئ په زړه کې نه بلکې مخامخ به ورته د وایئ چې دا ته څه ګډې وډې وې او ډیر به ورپورې وخاندئ. خو دا په یاد وساته چې دا صحیح راځي. دا پوښتنه زموږ نه عمر راجا کړې وه، په کمنټ سیکشن کې بار بار یې کړې وه. عمر راجا زموږ یو خوږ ملګری دی، هغه زموږ نه دا پوښتنه بار بار کړې وه چې زه د دې په باره کې ډیر زیات کنفیوز یم. اما تا ته د ټیکس په ذریعه باندې د لیکلو په ذریعه باندې دې جواب درکول نه غوښتل، ځکه ما ویل چې دا په دې ویډیو کې شامل کړم نو تا ته هم پته ولګي او دې ټولو ته به د دې نه پته ولګي، د دې نه فایده واخلي او خبر به شي ته. نو دا په یاد ځان سره وساته چې شي SHE شي دا یو پروناون دی. تر اوسه پورې به تاسو دا اورېدلی وي چې دا د یو ښځې دپاره استعمالیږي، د یو جینۍ دپاره استعمالیږي، مطلب د یو مادې دپاره استعمالیږي، د نر دپاره نه استعمالیږي. خو اوس درته زه دا هم وایم چې او بالکل دا د یو ګاډي دپاره، د یو کشتۍ دپاره، د یو ټرین دپاره استعمالیدلی شي. خو څه داسې ځایونه دي چې هلته استعمالیدلی شي، څه داسې ځایونه دي چې هلته دا نشي استعمالیدلی. مطلب مې دا دی چې په هر ځای کې ته دا شي د ګاډي، شپ وغیره دپاره دا نشي استعمالولی. نن په دې ویډیو کې به زه انشاءالله تاسو ته دا مکمل واضح هم خو په تفصیل سره به درته وایم چې ولې دا په کومو ځایونو کې استعمالیږي او ولې په کوم ځایونو کې نه استعمالیږي. نو په دې وجه باندې دا ویډیو تر اخره پورې خامخا وګورئ، ځکه چې یوازې به موږ د دې په باره کې نه زده کوو بلکې نن دا ویډیو ستاسو د ټول لپاره ډېره زیاته انفارمیټیو ده، ډېره زیاته د معلوماتو نه ډکه ده. تاسو کومې پوښتنې کړي په کمنټ سیکشن کې، هغې نه تقریبا ډېر سوالونه موږ راغوستي او د هغې د جواب د درکولو کوشش به زه انشاءالله نن په دې ویډیو کې کوم. نو دا ویډیو تر اخره پورې خامخا وګورئ، په دې کې ستاسو کمنټ، ستاسو پوښتنه هم راتللی شي. اوس راځئ چې ویډیو سټارټ کړو. نمبر سیکنډ VIP. د VIP څه مطلب دی؟ دا د څه شي سټینډ دی او تاسو په کوم ځای کې VIP لفظ استعمالولی شئ. مطلب دغه لفظ چې کوم دی دا ډیر زیات عام دی، موږ یې هر ټایم استعمالو، هر ټایم یې اورو، خو ډیرو کمو خلکو ته د دې د صحیح معنی پته ده او ډیرو کمو خلکو ته پته ده چې دا د څه شي سټینډ دی. دا پوښتنه زموږ نه عطاالله کړې وه، په کمنټ سیکشن کې بار بار دا ویلي وو چې ما ته د دې وضاحت وکړه د دې څه مطلب دی او دا زه په کوم ځای کې استعمالولی شم. نو په یاد وساته که چېرته یو کس داسې ووایي دا VIP دی، د یو کس طرف ته اشاره وکړي او ووایي چې دا VIP دی، نو دې مطلب دا دی چې دا ویری امپورټنټ پرسن دی. د وی مطلب دی ویری، د آی مطلب دی امپورټنټ او د پی مطلب دی پرسن، یعنی ویری امپورټنټ پرسن. په پښتو کې اوس د دې ترجمه او معنی څه ده؟ په پښتو کې د دې ترجمه ده ډیر اهم شخص. لکه فار ایگزامپل دا VIP دی، دا ډیر اهم شخص دی. اوس څوک ډیر اهم شخصیات دي؟ هغه کسان څوک چې ډیر زیات مالدار دي، ډیر زیات مشهور شوي دي، نو هغوی VIP دي. فار ایگزامپل څوک؟ د کرکټ پلیران، د فلمونو اکټران او داسې ډیر نور. خو دا هم په یاد وساته د دې پوښتنه تاسو نه وکړي VIP مطلب دی څنګه چې ما تاسو ته ویل ویری امپورټنټ پرسن، خو د VIP څه مطلب دی؟ د وی مطلب دی ویری، بیا د بلې وی مطلب هم دی ویری او د آی مطلب دی امپورټنټ او د پی مطلب دی پرسن، یعنی ویری ویری امپورټنټ پرسن، ډیر زیات اهم شخص. فار ایگزامپل څنګه چې موږ په پښتو کې وایو چې دا یو اهم شخص دی، یو ډیر مشهور انسان دی، ډیر مالدار انسان دی، خو بیا موږ داسې وایو چې دا مالدار دی، دا مشهور دی، خو دا بل ډیر زیات مالدار دی، ډیر زیات مشهور دی. نو یو وی VIP مشهور انسان، یو وی VVIP یعنی ډیر زیات مشهور انسان، ډیر زیات خاص انسان، ډیر اهم شخص. خو دا هم په یاد وساتئ چې مکمل یې کلیر کړم. که چېرته یو کس داسې ووایي چې دا VIP کوډ دی، نو بیا د دې مطلب دا نه چې دا یو ډیر اهم شخص دی، بیا د دې مطلب دا دی چې دا یو ډیر اهم کوډ دی، یو زبردست کوډ دی.
نو دا شان موږ په پښتو کې وایو بار وایو دا وی آی پی کوډ دی وی آی پی موبایل دی وغیرہ وی آی پی کپړې دي وغیرہ نو دا هم صحیح راځي غلط نه راځي خو که چېرته یو کس داسې ووایي چې صحیح ده ستا کوډ وی آی پی دی خو زما کوډ وی آی پی دی مطلب ستا کوډ صحیح ده ګران شوی دی ستا کوډ زبردست کوډ دی خو زما کوډ چې کوم دی هغه وی آی پی دی یعنی ډیر زیات زبردست دی ډیر زیات ګران دی د هغې نه بعد عطاالله دا پوښتنه هم کړې وه چې د ایل ټي ډي څه مطلب دی او د پی وي ټي ایل ټي ډي څه مطلب دی نو د ایل ټي ډي مطلب دی لیمیټډ د پی وي ټي مطلب دی پرایویټ او د ایل ټي ډي دلته بیا مطلب دی لیمیټډ مطلب کمپنیانې چې کومې دي هغه تقریبا په دوه قسمه دي یو دی لیمیټډ کمپنی او بل دی پرایویټ لیمیټډ کمپنی نو د پی وي ټي مطلب دی پرایویټ او د ایل ټي ډي مطلب دی لیمیټډ یعنی پرایویټ لیمیټډ کمپنی زه امید کوم عطاالله چې تا ته به ستا د پوښتنې جواب میلاو شوی وي که بیا هم ستا په ذهن کې څه قسمه سوال وي نو بیا بالکل په کمنټ سیکشن کې موږ ته ویلی شي ها څنګه چې ما تاسو ته ویلي وو چې د دې ویډیو په اخره کې به زه تاسو ته وایم چې شي ولې د یو ګاډي شیپ د کشتۍ او د یو ټرین دپاره استعمالیږي او ولې نه استعمالیږي مطلب په کوم ځای کې استعمالیږي او په کوم ځای کې نه استعمالیږي د هغې ټولو نه مخکې ضروري تاسو ته څه دي د دې ټولو نه مخکې تاسو ته دا پیژندل پکار دي چې میسکولین جنډر او فیمینین جنډر څه ته وایي کله چې دا تاسو وپیژنئ نو بیا به تاسو ډیر زیات په اسانۍ سره پوه شئ او ستاسو په ذهن کې چې څه قسمه سوال هم دی د دې په باره کې ما ته پته ده ډیر سوالونه به وي تاسو به خامخا دا وایئ چې دا نه استعمالیږي خو اوس به انشاءالله زه تاسو ته دا ثبوت کوم که سبا تاسو د چا په مخ کې دا ووایئ نو چې تاسو ورته ثبوت ورکولی شي چې بالکل دا استعمالیدلی شي نو راځئ چې دا زده کړو چې په کوم ځای کې استعمالیدلی شي په کوم ځای کې نشي استعمالیدلی ها اوس دلته ناون څه ته وایي د ټول نه مخکې دا پیژندل پکار دی چې ناون څه ته وایي څنګه چې تاسو ته پته ده چې ناون د هر څه نوم ته ویل کېږي که هغه هر څه دي که جاندار دي که بېجان دي که انسان دی که ځناور دی او که هر څه دي خو د هر یو څیز نوم ته ویل کېږي ناون لکه فار ایگزامپل دیوال هم یو ناون دی کټ پین پنسل ستاسو لاس کې چې دا موبایل دی دغه مایک دا کپړې د هر څه نوم ته ویل کېږي ناون دا خو تاسو ټولو ته پته ده خو د ناون یعنی د نومونو دوه قسمه دي هغه شان دی خو که موږ په دې کې چېرته ډېر ډیپ لاړ شو ډېر ښکته لاړ شو نو د ناون ډېر قسمونه دي خو دلته موږ صرف او صرف دوه قسمونو باره کې زده کوو او کله چې تاسو د دې دوه قسمونو باره کې زده کړئ چې د ناون کوم دوه قسمونه دي نو ستاسو ذهن ستاسو کنسپشن به اټومیټیکلی کلیر شي تاسو به دا پته ولګېږي تاسو به مطلب مکمل پوه شئ چې ولې شي د یو ګاډي دپاره هم استعمالیږي د کشتۍ دپاره هم استعمالیږي او د شپ دپاره هم استعمالیږي نو د ناون دوه قسمونه دي یو دی میسکولین جنډر او یو دی فیمینین جنډر اوس میسکولین جنډر څه ته وایي او فیمینین جنډر څه ته وایي نو میسکولین جنډر یو داسې ګروپ دی یو داسې کیټګري ده چې په دې کې ټول هغه نومونه راځي کوم چې د یو نر دپاره استعمالیږي او فیمینین جنډر کې ټول هغه نومونه راځي کوم چې د یو ښځې دپاره استعمالیږي د مادې دپاره استعمالیږي نو نمبر 1 ته وګورئ میسکولین جنډر یعنی ټول هغه نومونه کوم چې د نر دپاره استعمالیږي فار ایگزامپل برادر رور فادر پلار انکل تره یا ماما کینګ بادشاه کوک یعنی چرګ نو کوم که برادر دی که فادر دی که انکل دی که کینګ دی او که کوک دی یعنی چرګ نو د دې لپاره موږ څه استعمالو هی استعمالو او که شي استعمالو دا خو د نر نومونه دي دا لږ طرف ته اشاره کوي نو د دې لپاره موږ استعمالو هی اوس په دویم نمبر چې کوم دی فیمینین جنډر په فیمینین جنډر کې څه راځي په فیمینین جنډر کې راځي مادر مور سسټر خور هین چرګه کوین د باچا ښځه نو دا ټولې ښځې دي ټول د مادې طرف ته اشاره کوي نو د دې لپاره څه استعمالیږي مطلب د سسټر دپاره څه استعمالیږي د مدر دپاره څه استعمالیږي د کوین د هین دا ټول ښځې دي فیمیل دي نو د دې لپاره څه استعمالیږي شي موږ استعمالوو نو زه ستاسو ټول نه دا پوښتنه کول غواړم چې که ګاډی دی که شپ دی او که ټرین دی مطلب ریل ګاډی کشتۍ وغیره دا په کومه کیټګرۍ کې راځي په کوم ګروپ کې راځي دا تاسو نه وي پته خو دا په یاد وساتئ چې دا راځي په فیمینین جنډر کې مطلب همدغه رنګې مدر سره سسټر سره کوین هند په دغه کیټګرۍ کې راځي نو په دې وجه باندې موږ د دې لپاره شي استعمالوو ها زه امید کوم چې دا کنسپشن خو به ستاسو مکمل کلیر شوی وي اوس ځان سره دا په ذهن کې ونیسئ چې صحیح د استعمالیږي خو
خو هر ټیم یې نشي استعمالولی. که چېرته یو کس دا استعمال کړي د یو ګاډي دپاره نو صحیح راځي، غلط نه راځي، خو هر ټیم یې نشي استعمالولی. دا موږ په فارمل کنورسیشن کې نشو استعمالولی او په انفارمل کنورسیشن کې دا موږ استعمالولی شو. اوس فارمل کنورسیشن څه ته وایي او انفارمل کنورسیشن څه ته وایي؟ نو په یاد وساته، فارمل کنورسیشن هغه خبرو ته وایي، هغه گفتگو ته وایي کوم چې موږ یو داسې خلکو سره کوو چې د هغوی موږ ډېر عزت کوو، لکه زموږ مشران، زموږ استادان وغیره. بله دا په یاد وساته انفارمل کنورسیشن. انفارمل کنورسیشن هغه گفتگو، هغه خبرو ته ویل کېږي موږ چې مطلب خپل ورونو خویندو سره کوو، خپلو ملګرو سره کوو، په یو داسې ځای کې کوو چې هغوی سره موږ پریو او موږ هر څه وایو. نو دا شی چې کوم دی د ګاډي دپاره استعمالیږي، خو دا په سپوکن انګلیش کې استعمالیږي، په خبرو اترو کې استعمالیږي. که چېرته یو کس په پیپر کې دا ولیکي نو دا مکمل غلط راځي. زه تاسو دا یم چې په دې باندې صرف ځان پوه کړئ. که چېرته یو کس استعمال کړي په خبرو کې نو ته ورته داسې نشي ویلی چې دا غلط دی، خو تاسو یې هر ټیم مه استعمالوئ. نو زه امید کوم او زما پوره یقین دی چې دا ویډیو به ستاسو لپاره ډېره هیلپفل، ډېره انفارمیټیو، د معلوماتو نه ډکه وه او تاسو به ترې ډېر څه زده کړي وي. په دې کې چې کوم سوالونه او کومې پوښتنې شوي وي، ما خپل پوره کوشش کوم چې د هغې زه صحیح جواب ورکړم. او دغه پوښتنې چې کوم وي دا تقریبا په کمنټ سیکشن کې شوي وي. که د دې نه بعد هم ستاسو په ذهن کې څه قسمه سوال وي، زموږ نه څه قسمه پوښتنه کول غواړئ، یا تاسو غواړئ چې موږ دې په یو ویډیو باندې، په یو ټاپک باندې ویډیو جوړه کړو چې د هغې په باره کې تاسو کنفیوز هستئ، بیا بالکل تاسو کولی شئ چې کمنټ سیکشن ته هم دا اوس لاړ شئ او خپل کمنټ پرېږدئ، خپله رای پرېږدئ او زه به خپل پوره کوشش کوم لکه هر ټایم چې ستاسو د سوال جواب تاسو ته ډېر زر میلاو شي او یو ښکلی جواب تاسو ته میلاو شي. که چېرته دا ویډیو ستاسو خوښه شوي وي نو مهرباني وکړئ صرف یو لایک ورکړئ. کله چې تاسو زموږ ویډیو لایک کړئ نو یوټیوب به نور خلکو ته هم مخې ته کړي او هغوی به هم د دې نه فایده واخلي. او که زموږ چینل هم تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی نو چینل هم سبسکرایب کړئ، ځکه چې بیا کله هم موږ یو نوی ویډیو اپلوډ کړو، که هغه د هر څه باره کې وي، ګرامر، ټینس، 4000 ورډ باره کې وي، یو داسې یو ویډیو وي، نو د ټول نه مخکې نوټیفیکیشن به تاسو په سکرین باندې میلاویږي او تاسو به کولی شئ to take your English to the next level.